د سپوږمۍ تر کلي. تر کلي خپرونې قدرمنو دوستانو په سلامونو نیک هیلو مو بیا هم زه صدف پوپلزي هرکلی کوم. په نننۍ خپرونه کې تاسو سره د مینې او جګړې ناول نهمه برخه شریکوم. د خور او خوریو د څیرو په لیدو سره ملک هم خپله پریکړه بدله کړه. دی پوهېده چې خور یې ورته څومره ضرورت لري. په کابل کې پاته سو. دکه څه هم په خپله سیمه کې د ګل مرجان د لیدلو او د هغه لخوا د نیول سوي کسانو له خپلې خور څخه پټه کړې وه، خو له ځان سره په یادېدو یې تل ځورېده. ځان یې د هغوی پوره وړی باله. د ګل مرجان مشر زوی هیواد یې چې ښوونځي ته د تللو وروسته په بازار کې یې کار کاوه، نور کار ته پرې نه شد. خورځه یې وږمه چې اوس پیغله سوې وه له ښوونځي څخه راوګرځوله. ملک په سهار وختي د کوټې څنګې په چوک کې له نورو کارګرانو سره یو ځای کښېناسته. که به چا د کار لپاره بوتلل نو د ورځې ګټل سوي پیسې به یې ماښام خپلې خور ته راوړلې، او که به کار ورته پیدا نه سو نو له منډوي څخه به یې سودا راوړه او تر ماښامه به یې په بازار کې خرڅه کړه. په ښار کې حالت په څو ورځو کې بدل سو، خو څو ورځې کېدې چې ملک ښار ته نه ولاړ. هیبات، میبند او بهیر هم له ښوونځي څخه پاتې ول. یوازې د کابل خبرې کولې. هیڅوک نه پوهېدل چې څه پیښیږي. ښاریانو د ویرې او هیلې ترمنځ ژوند تېراوه. ملک خوشحاله ښکارېده. هر ځل به چې خپل جاینماز ټولولو وروستۍ دعا به یې ټول واورېده: یا خدایه مجاهدین کامیاب کړې. خو د کور نورو غړو په دې دعا کې ځانونه ورسره شریک نه بلل. په هغه سهار ښاریان د ملا اذان پر ځای ډزو له خوبه راویښ کړل، خو دا ډزې ژر ودرېدې. داسې معلومېدله چې د بري په ویاړ د خوشحالۍ ډزې وي. ملک خوشحاله و، نور ته ډاډ نه ورکوله. مه ډارېږئ، که خدای کول وروسته له دې به یو ډز هم وانورئ. ملک په ښار کې نابلده و. داسې څوک نه و چې د دې د بري زیری پرې وکړي او مبارکي ورکړي، خو زړه یې طاقت ونه کړ. هېواد ته یې مخ ور واړوه. خوریې راځه چې ووځو، نن کابل وګورو چې څومره ښکلی سوی دی. نن کابل ته پرښتې راغلي دي. موټران لږ ول. دوی پلي د ښار په لور وخوځېدل. په ښار کې ډلې ډلې څڼې ور وسلوال کسان ګرځېدل چې هره ډله به تېرېدله. ملک به هېواد ته مخ ور واړوه. وګوره څومره ښه ښکاري، څومره ښه خلک دي. ما نه درته ویل؟ ملک به دا خبرې په داسې انداز کولې لکه ټول چې د راوستي وي. هېواد په سادهګۍ وویل: یاره ماما، زه خو له ټوپکو بیریږم. هسې نه چې. خو ملک به یې خبره پرې کړه: لیونی کېږم، نن خو اوله ورځ ده، که خدای کول سبا ته به یو ټوپک هم ونه وینې. دله دا خبرې نه وې تمامې کړې چې هېواد په ورخطا یې وویل: وی هلته وګوره، مړې که، وی مړې که. څو وسلوالو د یو کور مخې ته یو سړی د ټوپک خونداغونو وار لاندې کړی و. دوی دواړه ورته ودرېدل. ټوپکوال سړی تر ستوني نیولی و. وایم کیلې راوړه کنې وژنم دې. درته ومې ویل که نه. سلګیو واخیست. په سلګیو کې یې خبرې هم کولې، خو لکه چې ژړا اخیستی وي خبرې بندې کېدې. څوک نه ورباندې پوهېدل. د شاوخوا یو پلنګي پوش ټوپکوال په لغته وواهه: راوړه د ګراج کیلي راوړه، ملحده، موږ پیاده ګرځو، تا ته موټر به لاړ دی. سړی د یوې وهل سوي ونې بیخ کې پړمخ ولوېد. له خولې یې وینې جارې سوې. یو بل چې توره کونډۍ ږیره یې لرله او تر اوسه غلی ولاړ و ورغی. سړی ته لاس ونیو. ورته ویې ویل: نظیره کیلي ورکړه، دا داسې خلک نه دي چې همداسې دې پرېږدي. سړی چې د لاس په شا د خپلو شونډو وینې پاکولې په هماغه انداز ویل: ورته ومې ویل چې په کور کې څوک نسته، خو دوی یې نه مني. یو وسلوال دا بل ته مخ ور واړوم: د ګراج قفل یې ورمات که، دا د سپي زوی لار ته نه راځي. یو بل چې کلشینکوف یې له اوږې راکښته کړ د ګراج په لوري ور روان سو. ویې ویل: روکی شوی، اوس به بل ګروپ راسي، تیاره ډوډۍ به مو هم له خولې وباسي. او له دې سره د کلشینکوف میل د ګراج په زنځیر کې بند کړ. قلف یې مات کړ. ملک چې تر اوسه دا صحنه په پټه خوله څارله ورغی. ټوپکوال یې تر لاس ونیو: خیریت خو به وي، څه چور خو نه دی؟ ته څوک یې چې داسې هوکې کېږې؟
زه هم ساغون یو مجاهد یم خو غل نه یم. د ده په لیدو نظیر هم جرأت پیدا کړ، رامخته سو. دا غله دي، که غله نه وای نو پردی موټر. هغه شیرین په ولو کې د کلاشینکوف په کنداغ وواهه. کښېنه کمونسته چې وژنو دې لعنت شکر وباسه. ملک چې د هغه شیرین کلاشینکوف ونیو په قهر یې وویل بس چې نور یې ونه وهې. هغه شیرین څه ونه ویل، دا نورو ته یې ویل موټر راوباسئ. بیا یې ملک ته کښته پورته وکتل، ویې ویل د کم ځای یې؟ چې پوسته د دې د سیمې نه دی نو د هغه په وهلو یې پیل وکړ. څو تنو کرولا موټر په ټیله ټیله له ګراج څخه راویست. نصیر حق حیران ولاړ و، خو ملک له وسله والو سره لاس او ګریبان و. ټوپکوالو موټر تر سړک پورې ټیله کړ. یو ټوپکوال یو کات سوی کاغذ راویست، د موټر د مخې په شیشه کې یې سرش کړ. هیواد تر تصویر لاندې کرښې ولوستې. د ازادي د لارې اتل او د اسلامي موټر په بیړه تر کژلیچ تیر سو. قومندان محمد هاشم کابل ته د راتلو په دویمه ورځ د شکر د موندلو په لټه کې سو. په لومړیو ورځو کې څوک پوښتنې ته هم نه راتلل. کله چې رئیس مقرر سو او په راډیو تلویزیون کې خپل نوم واورېد نو هیله پیدا سوه چې اوس به په کابل کې اوسېدونکي مامورین چې له ده سره یې پخوا پېژندل د ده پوښتنې او مبارکي ته راسي. خو بیا هم څوک رانغلل. لس 15 ورځې وروسته 2 کسه مامورین چې د ده د سیمې ول مبارکي ته راغلل. په خبرو کې محمد هاشم ورڅخه د شکور پته وغوښته. یوه ورته وویل هو همدلته دی، یو ورځ مې د جادې په جومات کې د محمد الدین په فاتحه کې ولید. ښه نو څنګه به پیدا کم؟ اسانه ده، هاشم په غرور سره وویل. یو وار به ووینو چې اوس په څه غرو کې دی. بیا به دا بل ته مخ ور واړوم. اوس هغه پخوانی بابولالې وایي که څه دې سر ته ورغلی دی. نه اوس غریب ډېر غلی دی. څنګه یو وار نه ورځو؟ ولا ورغلی خو به و. خو محمد هاشم خبرو کې ولولبېد. ولې داسې ترولی سوې؟ څه خورم خو یې نه؟ هسې یو وار یې وینم. مسکی سو پسې زیاته کړه. هغه خو زما پخوانی یار دی. داد محمد فکر وکړ له خبرو یې معلومیږي چې ولاکه یې وینه ځمکې ته پرېږدي. که دا ورسره مخامخ کړم د شکر د عمر بدي را لغاړې سوه. د واړه میز په سر یې چې دوړې ګرځونه پرې پراته ول، ګډې وډې کرښې ویستې. سر یې راپورته کړ. خدای دې وکړي وبه یې وینې. ته عجب سړی یې، زړه مې غواړي چې یو وار یې ووینم. اوس به خدای خبر هغه. خو محمد هاشم خبرې ته پرېنښود، له ځایه راجګ سو. بس همدا یې وخت دی، یاله ځئ چې ځو. په موټر کې دواړه غلي ول. موټر په بیړه روان و. دا څو ورځې ښار ارام و. داد محمد چې له موټر څخه شاوخوا ورانو ودانیو ته کتل، سوړه سپیله یې له خولې ووت. بیا یې هاشم ته چې د موټر د مخې په سیټ کې ناست و وکتل. سر به یې وښوراوه. کله کله به ډریور ته لار ښودله. موټر ډېر ژر مکرویانو ته ورسېد او د یو 5 پوړیز بلاک مخې ته ودرېد. وسلوال کسان ژر له موټر څخه راکوز شول او شاوخوا د تیارسۍ په حالت کې ودرېدل. داد محمد پورته د بلاک کړکیو ته وکتل. په 4م پوړ کې د شکور کور و. په برنډه کې یو کوچنی هلک چې دوی یې ولیده په ورختۍ یې د کور په خوا منډه واخیسته. داد محمد تر مخ هاشم او بل وسلوال پسې پورته وختل. دروازه ماشوم خلاصه کړه. سلام. وعلیکم بچیه، پلار دې کور دی؟ پلار مې نسته. داد محمد یې په سر لاس را تیر کړ. زویه مه ډارېږه، ورته ووایه چې مدیر داد محمد راغلی دی. هلک دروازه نیمکشه پرېښودله ولاړ. ځنډ وروسته یو سپین کالی سړی چې خړ پکولې په سر و لوڅې پښې راووت. په څېره کې تشویش او وارخطايي له ورایه برېښېده. تر نورو داد محمد ورته نږدې و، خو اول یې په هاشم غېږه ور وګرځوله. بیا له داد محمد سره یې روغبړ وکړ. دا وسلوال ورته د مخه سو، لاس یې ورته ونیو، خو د ده ورته پام نه سو. ژر یې خبرې کولې. راځئ، هر کله راځئ کور ته. محمد هاشم په مسکا ورته وویل لکه چې ودې نه پېژندلو. څه ووایم؟ بیا په وسلوال غېږه را وګرځوله. وطنه سړی مسې، تا ته خو هېڅ متوجه نه وم، ډېر معذرت غواړم. د ننوتو په وخت کې داد محمد ورته وویل دا امیر صاحب محمد هاشم دی. ښه ډېر ښه، دا خو ډېر د افتخار ځای دی. په کوټه کې غالۍ وړې وې. شاوخوا له دیوالونو څخه لږ لرې کوچونه ایښودل سوي ول. د کوټې په یوه کونج کې د فابریکا څخه په جوړه سوې المارۍ کې ویډیو او تلویزیون ایښی ول. په بله خانه کې 2 کسټه اوږد ټایپ ایښودل سوی و. د دروازې شاوخوا یوه ښکلې المارۍ جوړه سوې وه. په څو خانو کې کتابونه ځای پر ځای سوي ول.
په پورتنیو خانو کې څو عکسونه ایښودل سوي ول. هاشم د کښېناستو په وخت کې شکور ته وویل: نازوانې، یو ځل مې پوښتنې ته هم رانغلې. یاره قومندان صاحب، په شرافت که خبر وم چې تاسې تشریف راوړی دی، خو شیبانې مه کوه، ښه خبر وې. په وجدان کې مې اروا هم شکه وي، که نه زه په دې جهت کې ډېر فعال یم. راځه کښېنه، ډېر وجدان مه کوه. شکور له ځانه سره وویل: دا غم ګوره، څه بد مې وکړه چې ور ووتم. تر سبا به مې د ځان چاره کړې وه. غونډه د ریاست په تر ټولو لوی دفتر کې جوړه سوې وه. رئیس، سموت او 4 وسلوال د ریاست د پخواني مرستیال او د وزارت له معین سره یو ځای راغلل. نږدې د خدماتو مدیر چکچکي وکړې، لاسونه یې هم سره جوړ کړل، خو ژر متوجه سو. ژبه راویسته، سر یې ټیټ واچاو. د څنګ ملګري یې مرسته وکړه چې د تکبیر نارې یې پورته کړې. ټولو ورسره الله اکبر وویل. چا یو ځل، چا 3 وار او ځینو هم 4-5 ځله تکرار کړه. رئیس او ورسره کسان د دفتر په پورتنۍ برخه کې په معلومو څوکیو کښېناستل. یو وسلوال کس چې د عصمت الله تر څنګ ناست و، هغه ته په غوږ کې څه وویل. دواړو وخندل او د نورو ناستو کسانو خواته یې وکتل. هر څوک پوهېدل چې سره وایي. دوی ته وګوره، اوس مسلمانان سول. ټول په خپلو ځایونو کې کښېناستل. په یوه څوکۍ 2 تنه او ځینو د کوچونو په څنګلو کښېناستل، خو څو کسه د دروازې خواته ولاړ پاته سول. د قرآن شریف 2 آیاتونه ولوستل سول. قومندان عبدالغفار چې د تنظیمونو ترمنځ د څوکیو په ویشت کې اوس د وزارت معین ټاکل سوی و، څو لنډې خبرې وکړې او نوی رئیس یې مامورینو ته ور وپېژانده. محمد هاشم زموږ مجاهد ورور چې د جهاد په دوران کې ښه قومندان و. زړورتیا ټولو ته معلومه ده. قومندان صاحب اصل نظامي سړی دی، خو د تنظیم پریکړه دا وه چې دی دلته کار وکړي. د هاشم په مټ یې لاس کښېښود، مسکی سو. زه درته د دې نوې وظیفې مبارکي وایم او بریا غواړم. معین غفار خپلې خبرې پای ته ورسولې. بې له دې چې کښېني، هاشم ته یې څه وویل چې نورو نه اورېدل. هاشم او تر څنګ نور کسان یې له ځایونو راپورته سول. معین چادر په اوږو سم کړ او ووت. نوی رئیس او ورسره کسان له دروازې بیرته راوګرځېدل. د ریاست پخواني مرستیال، د ریاست کارکوونکي یو ور وپېژندل. هر یو د خپل نوم سره له ځایه پورته کېدل. رئیس خپلې څنګلې په میز تکیه کړې، غاړې تازه کړې، هڅې کولې چې بم آواز وغږېږي. رئیس په پاکستان کې د تنظیم په دفتر کې له اداري کار رانیولې. بیا د خپلو جګړو په باب ټولې کیسې یو په بل پسې وکړې او بیا د دې نوې ټاکنې په باب وویل. دغه کارونه چې نن ماته سپارل سوي دي زما چندان نه خوښېږي. غونډیوالانو راته لازمه وبلل، اوس چې دا وظیفه راسپارل سوې، نو له تاسې ټولو مې هیله دا ده چې په خپلو یوې سختې چاودنې یې اواز ورک کړ. ټول ورخطا سول. د دروازې خواته د یوې مېرمنې لخوا چیغه ووته. پوهېدل چې هیڅ خبره هم نسته. یو وسلوال د کړکۍ خواته لاړ. له کړکۍ نه یوې بلې خواته وکتل. رئیس بیا خبرې پیل کړې. دلته زما پاک مسلمانان پکار دي. چا چې له کمونیزم رژیم سره کار کړی دی، خدای پاک دې ترې ورتېر سي. زه پوهېږم چې ټول یې ملحدان نه دي، خو یوې بلې چاودنې ودانۍ ولړزوله. تر مخکینۍ چاودنې دا سخته چاودنه وه. داسې څرګندېده چې رئیس یې هم وېرېدلی وي. ژر یې سر ټیټ کړ او په خپله پوزه یې لاس ونیو. نو ټوله ځایونو پاڅېدل. 1-2 تنه خو له چوکۍ لاندې په مځکه ولوېدل. یو وسلوال چې د کړکۍ تر څنګ ولاړ و ویې ویل: راکټ دی له کوزې خوا راوویشتل سو. د ښار په لوېدیځه خوا کې د معین عبدالغفار د کسانو پوستې او پاټکونه ول. رئیس په څېره کې ویره او وسواس ښکارېده. څنګ ملګري ته څه وویل، هغه په بیړه له دفتره ووت. رئیس بیا خبرې پیل کړې. څو شیان چې زه ډېر پرې خفه کېږم. یوه یې د حجاب خبره ده چې نور یې په دې شکل ونه وینم. د دې سره یې مېرمنو ته چې ټولې په یوه کتار کې دروازې ته نږدې ناستې وې وکتل. دومره په ځیر ځیر یې ورته وکتل لکه چې د مخې یې نه وي لیدلي او اوس یې ورته پام سوی وي. سیما چې د یاسمین تر څنګ ناسته وه، د صادرې واردې د کتاب په پټ نه لیکل. تا ته ګوري. یاسمین نرۍ مسکا وکړه او سترګې یې کښته واچولې. سیما ښایي له یاسمین سره ټوکې کړې وي، خو هاشم چې د مخه یې خپل مخاطبین یوازې ناست نارینه بلل او د ښځو خواته یې نه کتل. اوس دومره د ښځو کتار ته متوجه و چې په دفتر کې نور کسان یې هیر کړي ول.
لکه چې په ده هم د یاسمین شوخو سترګو اثر کړی وي. په خبرو یې هڅه کوله چې هغې ته نیغ وګوري. دا کاته څو ځله رد او بدل هم سول، خو له دوهمې چاودنې وروسته ټول د خبرو د ژر ختمېدو په هیله ول. ټولو د بل توغندي غږ ته غوږونه څک نیولي ول. هر څوک پوهېدل چې یو هم د رئیس خبرو ته غوږ نه دی نیولی. جسماً دلته او روحاً بل ځای دی. د دوی له څېرو هم داسې برېښه ده چې د نورو خبرو اورېدو حوصله نه لري او د یو پناه ځای په غم کې دي. خو هاشم لکه چې دوی ته ښودله چې نه ویرېږي، خبرې یې یو په بل پسې اوږدولې. د هاشم له خبرو وروسته فقیر محمد هم لنډې خبرې وکړې. د هغه لا خبرې نه وې خلاصې چې ټول له ځایونو پاڅېدل، ځکه له لږ لرې د توغندیو اواز اورېدل کېده. یو وسلوال له کړکۍ وکتل، بې تفاوتۍ سره وویل: د تیلو سرای وراخیستی دی. د دروازې د باندې دیبا د یاسمین جالۍ پوړنی کش کړ. په غوسه یې وویل: یو خو د خدای ستا دا جالۍ ورکه کړي، اوس به هم د تاشکند په چورت کې یې؟ ولې رئیس ته دې نه کاته؟ څومره بد یې درته کتل؟ یاسمین په معنا لرونکې موسکا وویل: زه د هر چا کتل تللی سم، لیونۍ هغه نور کتل و، اوس کتل ویل اورېدل او هر څه بدل سوي دي. یاسمین یوازې وویل: غم یې مه کوه. یاسمین د 10 کالو په شاوخوا کې وه، که څه هم پیغله نه وه، خو ناسته ولاړه تګ ټوکو شوخیو او کړو وړو یې هغه د نویو پیغلو په کتار کې دروله. د دوی دفتر به تل د ادارې له ښځو ډک و. د نورو دفترونو نجونو هم خپلې پیالې د دوی دفتر ته وړې وې او د چای څښلو لپاره د یاسمین دفتر ته تلې. هر وخت به هلته تود بنډار جوړ سوی و، ټوکې او مسخرې به وې. دوی به د یاسمین له خواږه مجلس نه خوند اخیست، که څه هم د پیغلو تر عمر راوښتې به، خو هیڅ وخت یې په ځان نه راوړله چې عمر یې تر نورو زیات دی. د سوانو په دفتر کې د دې د زیږېدلو کال 1941 ښودل سوی و، خو دی نه منه. ویل به چې هغه وخت د ګوند د غړیتوب د ترلاسه کولو لپاره یې په لوی لاس خپل عمر زیات ښوولی و. د ادارې پخواني کارکوونکي پوهېدل چې یاسمین د خپل عمر په باب د نورو زیاتو ښځو په څېر درواغ وایي او عمر یې ښایي تر دې هم زیات وي. خو هغه چا چې به له دې سره نوې پېژندګلوي کېدله، د دې د عمر په باره کې دا ډول تصور نه کاوه، ځکه دا نه یوازې زړه سوې نه وه، بلکې د پخوا په څېر ښکلې او جذابه وه. په سینګار به یې ډېر وخت لګیا و، سره له دې چې تل به یې پوډر وهلی و، خو ډېرو دا فکر نه کوه چې دا ښکلا دې د پوډر د برکت وي. د هغه په سره سپین مخ د پوډرو موجودیت هیڅ چا نه سوی تشخیص کولی. زرزو غټو سترګو، نریو ورځو، کوچنۍ تندي، اوږدو سوربخونو زلفو او لنډې زنې یې د پوزې د سر پیړوالي بدرنګي په ښکلا بدله کړې به. سمود به د دې په باب ویل: که دا پوزه د بل چا وای، والله که مې ورکتلې هم وای. دا په ظاهر تل خوشحاله، شوخه او خندانه وه، په شونډو به یې تل نازکه مسکا خوره وه چې هم پکښې صمیمیت پروت و او هم یو ډول جنسي جاذبه چې هر نوي لیدونکي به ځان ورته نږدې احساسوه، داسې لکه چې له ډېر پخوا ورسره پېژني. خو که سړی به څېرې ته ځیر سو، څو شېبې به وروسته پټه خوله کښېناسته. دا ورته معلومېدی سوی چې له دغې خوشحاله او شوخې څېرې څخه نامحسوسه ویرونه هم اوري، داسې چې زړه به دې پرې وسوځي او د زړه له اخلاصه به دې غوښتل چې په غم ورسره شریک سي. زړه به یې راوسپړې، له غمونو او دردونو به یې ځان خبر کړې او د زړه له اخلاصه ورسره مرسته وکړې. په داسې حال کې به د هغې ښکلو مړو سترګو، راوتلو سرو اننګو او د څېرې هرې برخې درته ژړل. تا به ویل چې اوس به راته وایي: ولې داسې راته ګورې؟ ته هم غواړې له دغو اننګو خوند واخلې؟ ته هم غواړې په دغو سترګو کې لاهو سې او پکښې د مینې جهانونه ووینې؟ خبر نه یې چې دا د ویرونو کورونه دي. چې ټول لیدلي او نالیدلي غمونه به په هغو سترګو کې وي، د ټولو غمونو او بدمرغیو هنداره به په همدغو اننګیو کې وي. خو د هغې یوې نرۍ مسکا به دې دا ټول خیالونه او تصورات خاموخېژول. هاشم هم له هغو کسانو څخه و چې د دې د څېرې دا خوا به یې نه لیدله، یوازې د هغې خندا او د سترګو ښکلا لیدله. یاسمین د ښاري کورنۍ څخه وه، پلار یې له پخوا د کابل په ښار کې اوسېده. د ملي بس په تصدیقي ډرایور عظیم له خپلې کورنۍ سره چې له یوې مېرمنې، 2 زامنو او یوې لور څخه جوړه سوې وه، د اسمایي غره په ډډه کې په یو کرایي کور کې اوسېده. تنخوا یې بده نه وه، کولای سوی چې د دوی ورځنۍ اړتیا پوره کړي.
خو عظیم یوه میاشت هم پوره تر کوره پورې راونه رسېده. نه رارسوله. هغه به زیات وخت له خپلو انډیوالانو سره چې زیاتره یې ډرایوران او کلینران ول تېراوه خپلې دندې ته یې هم چندان پابند نه و. زیاتره وخت به له خپلو انډیوالانو سره په میلو او ساتیریو بوخت و. ګټل سوي پیسې به یې په هماغو بنډارونو او له کابل څخه د باندې په چکرونو لګولې. همدا وجه وه چې عظیم د غره په خټین واړه کور کې چې 2 کوټې لرلې او کرایه یې تر ټولو نورو ارزانه به خپل عمر زیاتره برخه تېره کړې وه. د یاسمین مور به په کور کې جاکټونه وبدل، خیاطي به یې کوله او د کور زیات خرڅ به په همدې برابره و. خو د یاسمین بدمرغي هغه وخت پیل شوه چې پلار یې بل واده وکړ. واده چیرې و؟ بس یو ماښام عظیم له یوې بلې ښځې سره کور ته راغی. د یاسمین مور ته یې وویل چې وروسته له دې ته د دغې مزدوره یې او دا ستا باداره ده. هر څه چې دې ویل منې به یې. کورنۍ تریخ ژوند د یوې میرمنې په راتلو سره لا پسې تریخ سو. هر ورځ به په کور کې نوی غم جوړ و. ورځ به د دواړو ښځو په جګړه تېره سوه. ماښام به چې عظیم کور ته راغی، بې له دې چې ګرم او ناګرم معلوم کړي د خپلې پخوانۍ میرمنې په وهلو به یې پیل وکړ. عظیم نه یوازې خپله پخوانۍ میرمن بده ایستېدله، بلکې خپلې لور او دواړو زامنو ته یې هم د اولاد په سترګه نه کتل. خپل یوازینۍ لور یاسمین یې چې د ښوونځي په 4م ټولګي کې وه خپل یو ملګري غلام رسول ډرایور ته په نامه کړه. ځینو به ویل چې عظیم خپله لور په قمار کې بایللې ده. د یاسمین له کوژدې 2 اونۍ وروسته عظیم مزار ته ولاړ. دا د هغه وروستی سفر و چې بیا راونه ګرځېد او تر ننه یې پته نسته. د سپوږمۍ تر کلي